بسم الله الرحمن الرحیم د خبرونو سرټکی پنجشیر ولایت ته د اطلاعات او کلتور وزیر سفر او د دې ولایت د وضعیت ارزونه افغانستان کې د ملي ټولنې نړیوال فدراسیون له رئیس سره د افغاني سرې میاشتې لوی رئیس لیدنه او د ایران او روسیې د ولسمشرانو ترمنځ تلیفوني خبرې اترې د لوی مهربان خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن دوشنبه د روان کال دوري 24مه نیټه ده. زه یم دا بشپړ خبرونه دي. د اطلاعات او کلتور وزیر شیخ شیر احمد حقانی د خپل سفر په ترڅ کې د پنجشیر ولایت له والي سره وکتل. د اطلاعات او کلتور وزارت وایي چې په دې لیدنه کې دواړو لورو د همکاریو پر دوام ټینګار وکړ. د اطلاعات او کلتور وزیر د پنجشیر امنیتي وضعیت انکشاف او ګرځندوی مثبت وارزوه. نوموړي همدارنګه د دې ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست څخه لیدنه وکړه او د مطرح شویو وړاندیزونو د ارزونې او پلي کولو ژمنه یې وکړه. د افغاني سرې میاشتې لوی رئیس شیخ شهاب الدین دلاور په افغانستان کې د ملي ټولنې نړیوال فدراسیون له رئیس ډاکټر حسام فیصل سره وکتل. په دې کتنه کې د بشري همکاریو پر پیاوړتیا، د مرستو په تنظیم او همغږي پر زیاتوالي او د فعالیتونو ګټورتیا لپاره پر عملي لارو چارو خبرې شوې دي. دغه راز دې کتنه کې د روغتیايي خدمتونو پر پراختیا، اړمنو ته پر وخت د مرستو لپاره د میکانیزم په جوړولو هم خبرې شوې دي. بل لنډ خبر د امر بالمعروف نهي المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت وایي چې د دې وزارت محتسبینو په هیواد په 8 ولایتونو کې 38 میرمنې له کورنۍ تاوتریخوالي څخه ژغورلې دي. دغه وزارت زیاته کړې ده چې یاد ښځې د ناسمو رواجونو او چلند له امله له شرعي او انساني حقونو څخه محرومې وي او تاوتریخوالي سره مخ وي. او د نن ورځ وروستی لنډ خبر د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان په یوه تلیفوني اړیکه کې د منځني ختیځ د وروستیو بدلونونو په اړه خبرې کړې دي. د کرملین د خبرپاڼې له مخې په دې خبرو کې د ایران ولسمشر اسلام آباد کې د امریکا او ایران د مذاکراتو ارزونه شریکه کړې او په نړیوالو بنسټونو کې د ایران په اړه د روسیې له دریځ څخه مننه کړې ده. ورته مهال ولادیمیر پوتین ویلي چې روسیه د شخړې د سیاسي او ډیپلوماټیک حل په برخه کې مرستې ته چمتو دی او غواړي د منځګړي رول ولوبوي. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مو مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.